شروع کوم په نام د خدای چې بخښونکی او مهربان دی. نن غواړم چې تاسو سره د ګوزن یا فلج په ناروغۍ باندې یو څو خبرې وکړم. د ګوزن یا فلج ناروغي چې کومه ده، کله چې د انسان په سر کې رګونه وچوي، د مغز د پاسه وینه جمع کیږي، او یا خدای چې دغه د مغز رګونه بند یا تنګ شي، نو مغز ته سم غذایي توکي یعنې وینه نه رسیږي، او بالاخره هغه برخه د مغز چې دی مري یا مړه کیږي او په دې ناروغۍ باندې سړی اخته کیږي. کوم لاملونه دي چې دغه کړنې رامنځته کوي؟ د شکرې ناروغي بدن رګونو کې غوړ راجمع کوي، دغه رګونه تنګوي یا بندوي، او بیا چې د مغز ته وینه نه رسیږي. او یا خو تمباکو چې په هره بڼه وي، د سګرټ، چلم او داسې نورې بڼې، او مخدر توکي چې کوم دی دا کړنه ترسره کوي، یعنې رګونه بندوي. دوم چې دی وینې فشار چې ډېر لوړ شي، د انسان په مغز کې چې دی رګونه چوي، د انسان د مغز د پاسه وینه جمع کیږي او دا ناروغي رامنځته کوي. او دریم حالت دا دی کله چې د زړه حرکات د مختلفو لاملونو وجې نه غیر منظم وي، نو دغه د دې د غیر منظم حرکاتو په پایله کې وینه په زړه کې دوراني شکل غوره کوي، او هلته چې دی بیا دغه غوړ راجمع کیږي، او دا غوړ چې کله قطره د مغز رګونه بند یا تنګ کړي، دا ناروغي رامنځته کیږي. په دې ناروغۍ کې چې دی سړی یو طرفه فلجیږي، یعنې یو طرف نشي احساسولی، ځینې ګونګیان کیږي او یا تړتړي غږیږي، او یا دی چې یو سترګه یې چې دی ړندېږي، او خوله یې چې دی کږه وي او لاړې ترې روانې. کله چې په چا کې دا نښې نښانې ولیدل شي، نو په سملاسي ډول یې یو روغتیایي مرکز ته یا یو روغتون ته رسوئ، ځکه چې هلته عکس اخیستل کېږي د سر. که چېرته په سر د پاسه وینه نه وه جمع شوې، یعنې کوم رګ نه و چاودلی، نو په سملاسي ډول ورته یو پچکاري کېږي، دغه رګ چې بند شوی وي هغه ازادوي، او پایله یې دغه ټولې نښې نښانې وې ته د منځه ځي. او که چېرته د 4 ساعتو نه زیات وخت پرې ولګي، یعنې وروسته یې ورسوي، بیا دا امکان نه لري. نو په دې اساس سپارښتنه دا ده چې په اولو 4 ساعتونو کې په سملاسي ډول باندې روغتون ته ورسوي. 5% کې دا ناروغان چې دي دې باندې بیا د فلج حمله راتلی شي، او 10% کې په دې ناروغانو باندې د زړه حمله راتلی شي چې دا د مرګ سبب کېږي. د شکرې ناروغي د وینې لوړ فشار او که د زړه حرکات غیر منظم وي، دا د ډاکټر په ذریعه باندې درمل کېږي، یو روغتون کې یا په یو کلینیک کې. خو موږ او تاسې څه کولی شو چې د دې ناروغۍ څخه وژغورل شو یا وساتل شو؟ تمباکو که هغه په هره بڼه وي، د دې څخه باید ځان وساتئ. مخدر توکي، د دې څخه ګټه مه پورته کوئ. همدارنګه تل خوځن پاتې شئ. د بدني ښکلا په لوبځای کې په اونۍ کې 3 ځل سپورت کول. که چېرته د دې شونتیا نه وي، مزل وکئ نیم ساعت. که په یو حوض کې د لمبا شونتیا وي، نو په حوضونو کې لمبا کول نیم ساعت. صحي خوراکونه کول، یعنې غوړ او بوره ډېر نه خوړل. دا هغه څه دي چې موږ او تاسې د دې ناروغۍ څخه ساتلی شي. که چېرته د چا په کور کې د فلج یو ناروغ وي، یعنې څنګه کولی شي د هغې سره مرسته وکړي؟ تل هغه طرف چې یعنې فلج وي هغې ته باید حرکات ورکوي. دوم باید دې ته چې د غذایي مواد چې ورکوي ډېر مایع غذایي مواد ورکوي چې د اوبو په شکل باندې وي، ځکه دا د دې قب نښلي. نو تاسې بې ته باید د دې خوراک کولو تمرین وله ورکړئ چې څنګه باید خوراک کېږي، د قب کولو چل ورته بې ته زده کړئ. یعنې اول یې تاسې خپله وکړئ، بیا هغې ته ویې کوشش وکړه داسې وکړئ. دریم دا چې تاسې د خبرو کولو تمرین باید ورته ورکړئ. په یو ورقه ورته یو څه لیکئ او هغې ته وایئ چې دا تکرار کړه. که چېرته نالوستی وي، نو تاسې کولی یو څه خپله ووایئ او بیا هغې ته ووایئ چې دا تکرار کړه. یعنې دغه تمرین باید ورته ورکړی شي. او څلورم دا چې دغه ناروغان ډېری ژوره خفګان ته ځي، نو تل ورته ووایئ، روحي ډاډ ورته ورکړئ، ورته ووایئ چې موږ له تا سره یو، ته ځان ته نه یې، تر څو پورې چې داسې یو وخت راشي چې هغه دومره شي چې خپلې ستونزې خپله حل کړی شي. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت اخلم. ستاسې د بشپړې روغتیا په هیله.